د نن ورځې تازه او مهم خبر. جو بایدن په رسمي توګه افغانستان ولید د ناټو له چوکاټ بهر متحدین لیست څخه لرې کړ. سلام، وخت بخیر. که غواړئ پوه شئ ویډیو تر پایه وګورئ او که تر اوسه پورې مو وطن میډیا یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړم دا اوس یې سبسکرایب کړئ تر څو نوي او تازه معلومات تر تاسو در ورسیږي. سپینې ماڼۍ اعلان کړی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په رسمي توګه د ناټو له چوکاټ بهر لوی متحدینو له لیست څخه د افغانستان نوم ایستلی دی. په 2012 کال کې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیري هیلری کلینټن افغانستان د ناټو له چوکاټ بهر لوی متحد اعلان کړی و چې په دې سره امریکا له افغانستان سره نظامی همکاري هم کولی شوی. د امریکا ولسمشر د بهرنیو چارو وزیر ته په یوه یادداشت کې چې پرون جمعه د تلې پر لومړۍ نیټه د سپینې ماڼۍ لخوا خپور شو، افغانستان د غیر ناټو متحدینو له لیست څخه ایستلی دی. په دې لایحه کې راغلي چې د ولسمشر په توګه د امریکا د اساسي قانون لخوا د راکړل شویو واکونو له مخې زه له ناټو بهر د امریکا د یو مهم متحد په توګه افغانستان غړیتوب ختموم. جو بایدن د جولای په لومړیو کې د امریکا د استازو جرګې او سنات په یو لیک کې ویلي و چې دوی به د امریکا د غیر ناټو متحد په توګه د افغانستان دریځ پای ته رسوي. د طالبان ویاند ذبیح الله مجاهد د اعلامیې ته په غبرګون کې ویلي و چې د طالبانو حکومت له ناټو بهر د مهمو متحدینو له لیست څخه د افغانستان د ایستلو په اړه اندېښمن نه دي ځکه دغه غړیتوب کومه ګټه نه لري. هغه هیوادونه چې امریکا له ناټو بهر اصلي متحدین په نوملړ کې ځای لري ډېرې اسانتیاوې لري، لکه پورونه، د امریکا لخوا د جنگي زیرمو څخه کار اخیستل، د وسلو تجهیزاتو د پیرلو قراردادونه او همدارنګه د پوځي تجهیزاتو بیا ترمیم. دا و زموږ نننۍ چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.